درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. مصطفی حقمل ستاسو د پښتو ښوونکی یم. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې تاسو هم راته روغ جوړ خپل کتابونه، کتابچې، پنسلونه، قلمونه هر څه منظم ولرئ. نور به درس شروع کوو او همدغسې به مخته ځو. سمه ده؟ آفرین درنو زده کوونکو. ښه ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه درس شروع کړم، درس ووایو، تشریح کړو، تاسې هم ووایئ، زه هم ووایم. نو لومړی زه ما د تیر درس لنډې پوښتنې کوم. سمه ده؟ ښه، تاسو راته ووایئ موږ تیر درس څه شی درلودو، چې مو ولوستل؟ آفرین، ډېر ښه. زموږ تاسو تیر درس چې و ګلان وو، ګلان مو ولوستل، د ګلانو په ارزښت باندې مو خبرې وکړې، د ګلانو ساتنه باندې، د هغو په پالنه باندې، د هغو په روزنه باندې، د هغو په کرنه باندې مو ډېرې خبرې وکړې که نه؟ آفرین. ښه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د ډېرو ګلانو نومونه واخیستل. تاسو هغه زده کړي دي؟ ووایئ راته. آفرین، ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، بل موږ تاسو یوه خبره چې وکړه هغه دا و چې موږ تاسو په خپل هیواد کې که نه مختلفې داسې میوه لرونکې ونې لرو چې هغوی ګلان کوي، او زموږ تاسو ملک، سیمې او منطقې ته یې ځانګړې ښکلا وربښلې ده. سمه ده؟ آفرین. ښه، اوس تاسو راته وایئ له دغو ونو څخه چې دغه ځانګړې ښکلا لري، میوه هم لري، ګل لري، صحیح ده؟ د څو نومونه راته واخلئ. آفرین، راته وایئ. ډېر ښه. زردالو چې موږ تاسو په د ملک په ټولو سیمو کې تقریبا شته، حاصل لري که نه؟ بل چې دی؟ آفرین، راته وایئ. انار، ډېر ښه. بل؟ شفتالو، ډېر ښه. بل؟ بادام، ډېر ښه. نارنج، غوزان، پسته. آفرین، بس بیخي بس دی، ټول مو زده کړي. ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، ګورئ موږ تاسو دغه ونې چې نومونه یې واخیسته چې لومړی دی غوزې کوي، ورپسې د هغو نه وروسته دا غوزه کرار باندې په ګل باندې بدلیږي، ګل یې وروسته د هغو څخه میوه بدلیږي او میوه یې پخیږي او موږ تاسو د یوه ثمره په لاس راځي که نه؟ ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو نننی لوست چې دی د میوو د پوټکو د بې ځایه اچونې زیانونه دي. یعنې هغه څوک چې میوه خوري که نه، میوه خوري پټوکې بې ځایه واچوي. مثال کیله ده، کیله یې پوچه کړله، صحیح ده، کیله یې وخوړله، پټوکې یې وغورځول په لار باندې که نه؟ خو مګم دی دې ته فکر نه کوي چې دغه پټوکي چې موږ د بې ځایه غورځوو دا څومره زیانونه لري، څومره اضرار لري، څومره تاوانونه پېښوي. صحیح ده؟ ما تاسو ته د ځینو میوو عکسونه راوړي دي، ډېر ښایسته ښایسته عکسونه دي، تاسو به یې خپله ګورئ. لومړی مې د میوو عکسونه راوړي، وروسته له هغې څخه مو درته د ځینو میوو د پټوک یا پوستکو عکسونه راوړي دي. تاسې ورته وګورئ، وینئ مختلفې میوې دي پکې په دې عکس کې، ګورئ وینئ. آفرین. دا میوې چې موږ تاسو کله خورو، استفاده کوو یې، نو موږ تاسو د دوی پټوکي باید بې ځایه ونه وغورځوو که نه؟ له هغې څخه وروسته دلته یو بل عکس مې راوړی دی، په دې کې هم مختلفې میوې دي. ځینې میوې په دوبل عکس کې چې مخکې مې درته وښودو په هغو کې ممکن تکرار وي، او ځینې ډېرې چې دي نوې دي. ورته وګورئ، در معلومیږي که نه؟ آفرین. د هغې څخه وروسته یو بل عکس مې هم راوړی درته. نن ډېر ښایسته درس او ډېرې ښې ښې میوې دي، پاکې پاکې میوې دي او د سړي روح تازه کوي که نه؟ او د دو میوو خوړل چې دي هم وجود ته ډېره ګټه لري، ان خپل ذهن ته ډېره ګټه لري. او د دو میوو استفاده یا استعمال چې دی زموږ تاسو د خپل ملک دپاره هم یوه ګټه ده، اقتصادي ګټه ده که نه؟ اقتصادي تمامیږي. سوداګر به خپله کاروبار ورباندې کوي، باغوانان به خپله له دغو میوو څخه چې دوی خرڅوي یو څه ورته په لاس راځي، هغه کومه غریبي چې کوي پکې، کوم زحمت چې پکې باسي، د هغو ثمره به ګوري. دلته ځینې عکسونه مې نور هم راوړي درته، وینئ معلومیږي که نه؟ آفرین، بلکل ډېر ښایسته ښایسته عکسونه دي، که مختلفې میوې دي. ګورئ دلته ګورئ هندوانې دي، انګور دي، ورپسې کیلې دي، دې خواته نارنج دي، سرکۍ دي، الوچې دي، آلوبالو دي، یعنې مختلفې میوې پکې راغلي دي که نه؟ له هغې څخه وروسته ما داسې میوې درته راوړي، بل داسې عکس دی چې هغه میوې چې موږ تاسو یې خورو، لکه مخکې چې ما تاسو درته ویلې
کیله خورو کیله مو خوړله پوچه مو کړه که نه زردل مو خوړه پټوکی مې وغورځوو په لار کې که نه لکه اوس دلته پټوکي مې راوړي دا د کیلې پټوکي دي چا چې خوړلي دي کیلې او پټوکي دلته په ځای اچولي دي وینئ په دا عکس کې شته دي که نه دوی بیا دوه دي ښه دي په ځای اچولي ځینې چې دي مثال موږ تاسو ځینې کسان چې کیله خوري پټوکي په ځای چې بیا چې روان وي څوک ورباندې پل کېږدي وینئ څوک چې پل ورباندې کېږدي نو بیا به څه کېږي نو بیا به حتما ښویېږي تاسو لیدلی دي چې تاسو په خپلو سیمو کې خپلو ځایونو کې داسې څوک شته چې پټوکي واچوي د کیلې او بیا یې باغو باندې بل څوک وښویېږي ولویږي دې ته ګورئ وینئ ښه ګورئ لکه اوس موږ تاسو لومړی ګورئ چې کله میوه خورو هغه اصول چې د میوې د خوړلو لپاره موږ تاسو باید هغه وساتو هغه اصول چې د میوې د خوړلو لپاره ضرور دي هغه باید عملي کړو هغه به څه وي ګورئ مخکې له دې چې موږ تاسو میوه وخورو سمه ده لومړی موږ تاسو باید خپل لاسونه پاک صفا سوتره ومینځو کله مو چې لاسونه ومینځل له هغې څخه وروسته میوه د څو دقیقو دپاره په پاکو او سوتره اوبو باندې پاک سوتره ومینځو صحیح ده دا مو چې ومینځل له هغې څخه وروسته خپل لاسونه بیا مینځو نو کله مو چې خوړل نو په ډېر احتیاط او په منظم ډول باندې هغه باید وخورو سمه ده ښه دا مو چې وخوړل اوس د میوو د خوړلو لپاره کوم اصول چې ضرور دي چې باید عملي شي هغه دا دی چې موږ تاسو هغه باید په یوه پاک ځای کې وخورو صحیح ده له دوړو ګردونو لمر دو شان څخه باید لرې وخورو ځکه اوس که چیرې موږ تاسو میوه خورو دوړې راشي ګرد راشي په کې خو میکروبونه دا ورباندې کښېني نو دا میکروبونه به موږ تاسو د دغه میوې د خوړلو سره زموږ تاسو د خولې له لارې زموږ تاسو وجود ته داخلېږي کله چې داخل شول د مڼې یا د نورو میوو د ګټې په ځای به یې څنګه ډېر تاوان موږ ته کړی وي مثال موږ تاسو مڼه خورو که نه مڼه خورو خو کله چې د موږ تاسو مڼه وخوړله او د مڼې د خوړلو لپاره هغه کوم تدابیر چې هغه ونه نیول مثال خیرنه مو خوړله له ونې مې راوشکوله ومو خوړله یا هم بازار کې واخیسته همدغسې ناپاکه مو خوړله ځکه دوی کې خو بیا ډېر میکروبونه دي دا خو موږ ته د ګټې په ځای تاوان ډېر واړوي سمه ده آفرین ښه نو موږ تاسو باید څنګه وکړو نو موږ تاسو باید مڼه باید پاک ومینځو صحیح ده پاک سوتره یې ومینځو بیا یې وخورو نو که چیرې بیا سپینوو باید پوستکی ته لرې کړو بیا یې وخورو چې میکروبونه بیخي دی لرې شي صحیح ده ښه مثال بیا چې کله موږ تاسو میوه خورو په ټوکې بې ځایه چې وګورو څومره زیانونه لري اول موږ تاسو د خپلې سیمې د پاکوالي لپاره کوم څه چې موږ تاسو ته راسپارل شوي وو هغه مو ترسره نه کړل که نه ځکه موږ تاسو چیرته چې اوسیږو زموږ تاسو شاوخوا کې کوم موجودات چې دي کوم شیان چې دي دا زموږ تاسو چاپیریال په نامه یادیږي نو موږ تاسو چاپیریال باید پاک وي که نه منظم وي که نه آفرین ښه چې چاپیریال مو پاک وي منظم وي نو باید څنګه وي موږ تاسو باید د فکر وکړو چې خپل چاپیریال پاک وساتلی شو نو که چیرې میوه خورو کیله خورو نور هر میوې چې خورو پټوکي بې ځایه اچوو پوست یې بې ځایه اچوو که نه یا مثال په خلطه کې پلاستیک یو شی راوړو پلاستیک یې بې ځایه غورځوو وینئ ګوره دا خو د موږ تاسو خپل چاپیریال مو خپل شاوخوا مو کوم هغه سیمه چې موږ تاسو کې اوسیږو هم په روغ راز باندې خرابه کړه صحیح ده ښه نو موږ تاسو باید څنګه وکړو نو موږ تاسو باید دلته ډېر فکر وکړو چې کله موږ تاسو میوه خورو پټوکي بې ځایه وانه چوو یو خو مو د خپل سیمې د پاکوالي لپاره کار وکړو یعنې د چټلیو مخه مو ونیوله د هغه بېنزاکتي چې ورته ویلی شو دو کار ته د هغو مخه مو ونیوله که نه بل نور کوم کسان چې له موږ نه کشران دي یا مشران دي هغه چې زموږ تاسو دغه کار ګوري چې موږ تاسو کله چې میوه خورو پټوکي بې ځایه اچوو هغه موږ تاسو ته په یوه بده سترګه ګوري ماشومان له موږ تاسو نه هغه کار زده کوي چې دا یو بېکاره کار دی خو که چیرې موږ تاسو میوه وخورو موږ تاسو نور خواړه خورو هغه کوم پاتې شوني چې د پوستکي چې د منظم په هلته په کثافهدانۍ کې واچوو نو هغه مشران به هم زموږ تاسو نه یو ډول متاثریت احساس کړي او دغه ماشومان چې دي دا به د راتلونکي لپاره یوه ډېره ښه لار ځان ته وګوري دوی به زموږ په پله باندې پال کېږدي سمه ده ښه نو دا یې بله ګټه وه
بله خبر مثال لکه دلته ما تاسو ته عکس راوړی و د کیلې پټوکي دي بې ځایه په لار کې اچولي دي یو نفر روان دی ګورئ وینې هغه بوټ یې ښکارېږي تاسو ته د کیلې پټوکي باندې ایښودل شوی دی ښه تاسو راته ووایئ چې کله یو بوټ د کیلې پټوکي ته ورسیږي هغه هم په ځمکه باندې وي که یا یو پل د کیلې په پټوکي باندې کېښودل شي هغه په ځمکه باندې وي او د ناپامۍ په حالت کې کېښودل شي نو فکر یې نه وي فکر یې بس پل یې ور کېښودو ښه تاسو راته وایئ څه به پېښېږي څه به پېښېږي آفرین یعنې ډېر یعنې داسې به پېښېږي چې یعنې حتما به په هغو کې یو ډول تاوان وي د نفر به لوېږي دا چې ولوېدو ځکه د کیلې پوستکی تاسو ته معلوم دی ډېر ښوی دی ګورئ ډېر ښوی دی چې دا په څوک پل پکې دی ښویېږي چې وښویدو نو یوه پښه په یوه خوا لاړه بله پښه په بله خوا لاړله درب ولوېدو چې کله ولوېدلو نو څه وشول نو حتما یا به یې لاس خوږ وي یا به یې پښه خوږ وي یا به یې مخ خوږ وي یا به یې سر خوږ وي یا به یې نور کوم ځای خوږ وي او که چیرې ګڼه ګوڼه وي هلته موټر او موټرسایکلونه باسکلونه روان وي یو نفر روان دی روغ نفر روان دی بس ولوېدو نو دا خو معلومه خبر ده چې که موټر ډېر وي که موټرسایکلونه ډېر وي که باسکلونه ډېر وي دوی به حتما یوه حادثې سره مخ کېږي چې دا نفر ممکن دی د موټر له خوا څخه وویل شي ګورئ که چیرې یو موټر یو نفر ووایي په تیزۍ کې که نه ځکه هغه نږدې تر هغو بریکونه نیسي ورسیږي نو څومره خطر یې جوړ کړو موږ تاسو یو خپل مسلمان ورور ته سیده څومره تاوان ورسولو خپل محیط مو خراب کړو ګورئ خپل هغه نورو ته مو یوه انګیزه خراب انګیزه ورکړه یو نفر مو وغورځولو ګورئ خپله سیمه مو چټله کړله که نه دا خو پټوکي خو کثافات دي دا تاوان که چیرې په ځای واچوو نو موږ تاسو د خپل سیمې د ښکلا او زیبایۍ کې ونډه واخیسته یو سیده موږ تاسو د خپل سیمې خلکو ته یو نوی پیغام ورکړو که نه ماشومان به زموږ په پله باندې پال کېږدي هغه به راتلونکي دپاره د کوم څه چې استفاده کوي پټوکي د خځلې به بې ځایه نه اچوي مشران به زموږ تاسو په دې کار باندې ډېر خوشحاله کېږي صحیح ده او موږ تاسو به د خپلې سیمې ښکلا خپله ترلاسه کړي یعنې سیمې ته به خپله ښکلا ورکړي سمه ده آفرین ښه درنو زده کوونکو موږ تاسو باید کله هم چې میوهجات خورو اول باید هغه پاک ومینځو په پاکو لاسونو باندې په پاک ځای کې وخورو نو بیا کوم پټوکي چې د بې ځایه ونه غورځوو ځکه دا زموږ تاسو د سیمې دپاره ډېر ضرر لري زموږ تاسو د شخصیت جوړولو لپاره ډېر تاوان لري صحیح ده آفرین درنو زده کوونکو ښه په راتلونکي ساعت کې به له خیره سره دغه درس وایو خو تاسو مخکې له دې چې درس زه در سره ووایم تاسو باید هغه درس خپلو کورو کې ووایئ ښه منظم کوم کلمه باندې چې نه پوهېدئ لاندې کرښه ترې کش کړئ زه به تاسو ته هغه معنا کړم او در سره به یې ووایم سمه ده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې بریالي اوسئ